خدای شته که د شیخ په دې کمنټ سیمه په خدای دې یقین کېږي چې خپو د له غورځېږم دا ډیلیټ کړه دا تصویر که ته ما د پخپو نه که ته ما ته پاګوم پرېوځې که نه زه تا نه معاف کوم زه به تا په دې بادرنګ کښېنوم دا به درته سموم بیا به یې در باندې برابروم زما چې کوم دا حساب کتاب دی دا ګیټ اپ دی اوس نو دا ښه په سوچ سمج باندې ښه په مطلب دا دی غور باندې دا ما هر څه کړي دي جانې تو ته څه ویل که په دې زمانه سونیا شاه خفه کېږي او که په دې ما سره جنګونه کوي یو شل ځله دې وکړي زه به درکې دا ومنډمې دا نه دي دا ما د تاسو دلته تیار ساتلي تا دې الله راولي تا دې الله راولي ملګرو زه چې سهار پاڅېدم که نه ما ته ډېرو ملګرو تلیفونونه کړي وو او ډېرو ملګرو ویډیوګانې رالېږل وې چې دا هوښیار بنه خرله نو ما ورته په جواب کې دا وویل خیر دی خپله کونې وه خریلې به یې صفا کړې به یې په ځان به څوک اچول خو نه بیا چې هغه ویډیو ما وکته نو هغه شرمېدلې ګیره خریل وه نو ملګرو ډم سړی چې هر څومره ښه شي که نه بیا به هم دا کار کوي شرمېدلې دا ګیره دې ولې خریله ګاګ ته کم شي او که دا بل څه کار و دا داسې کار و ما ته په ساده کال باندې رنګ راغی چې رنګ راغی ما یس کو زه په هوټل کې پاتې کېږم مدینه هوټل کې ما جټي روډ باندې اډې سره خوا کې او ته راشه تا سره موږ کوو دا اوس یو خر و یو مالک و یو د مالک زوی و بس بیا زه په ځان نیمه پېښ شوې ملګرو سړی په هر ټیلوال دی خدای شته که د شیخ په دې کمنټ سیمه په خدای دې یقین کېږي چې خپو د له غورځېږم دا کمنټس لرې که دا سکرین شاټ او دا کمنټس دا ډیلیټ کړه دا تصویر که ته ما د پخپو نه که ته ما ته پاګوم پرېوځې که نه زه تا نه معاف کوم زه به تا په دې بادرنګ کښېنوم دا به درته سموم بیا به یې در باندې برابروم ملګرو دا دې څه وایي وایي یو خر یو مالک یو د مالک زوی و او وایي زه یې ښه سم په بوکه کړی وم او ملګرو دا اوس دې څه غول خوري زما چې کوم دا حساب کتاب دی دا ګیټ اپ دی اوس نو دا ښه په سوچ سمج باندې ښه په مطلب دا دی غور باندې دا ما هر څه کړي دي په دې کې زه څه نه یم په دې کې به زما جان ووایي جانې تو ته څه ویل که په دې زمانه سونیا شاه خفه کېږي او که په دې ما سره جنګونه کوي یو شل ځله دې وکړي زه به درکې دا ومنډمې دا نه دي دا ما د تاسو دلته تیار ساتلي تا دې الله راولي تا دې الله راولي تا کې کما دا لاسونه ومنډل که نه پرې چوپړه کوله کې غول به دله پرې چوپړه کوله کې روباسه صبر وکړه د شیخ تقریبا څو ښځې دي خبر یې د شیخ خو ډېر شیخه دي د هغې خو حساب نه دی معلوم نو ظالمه شیخه ستا دا څومره ښځې دي ولې تا ته دا پته نشته چې دا ښځې څونه روا دي په اسلام کې د کاپر بچې تا خو 1500 ښځې کړي دي بلکل ستا څه خیال ته څه چې ما ګیره وخوړله ما په بوکه کې دې ته زه نه یم تیار دا چقړ مال دی اورې که ته په 7 سیندونو ولامبې که نه دا نه پاکېږي په دویم پاټ کې بیا قد خیر بند کړه کنه شی بند